ملګرو په تلوار کې اغستل شوی فیصلې په خپلو اغستو شو فیصلو باندې په عمل درآمد کې ناکامي، د پارلمان منظور کړي شوي قانونونه کالعدم یعنی ریجیکټ کول، او د سپریم کورټ د ججانو مینس کې واضح تور باندې اختلاف په نظر راتلل. دا د عمر عطا بندیال د چیف جسټس په تور باندې دور خلاصه ده یا خصوصیات دي. ملګرو عمر عطا بندیال د سپریم کورټ 28م چیف جسټس او د انصاف په دغه غټه کرسۍ باندې د 1 کال او 2 میاشتې تېرې کړې. د عمر عطا بندیال د چیف جسټس جوړېدو نه مخکې یو څو فیصلې او بیا چې کله عمر عطا بندیال چیف جسټس شو نو څنګه فیصلې ورکړي دي موږ په تاریخ کې دی په کوم ټکو باندې یادو. ملګرو عمر عطا بندیال د چیف جسټس کله چې نو جوړ شوی نه دی د هغه بینچ سبا چې کوم بینچ عمران خان صادق او امین ډیکلیئر کړو، بیا دې د هغه بینچونی سبا کوم بینچ چې په پاکستان کې د تا حیات نه اهلی یعنی تر پوره ژوند پورې د نه اهل کېدو دا سلسله جاری کړې وه. او دغه د تا حیات نه اهلی دغه فیصله چې دا چې کله د چیف جسټس شو نو بیا یو پیری ته په یو مقدمه سنوایي شروع وه، نو په هغې کې د ویلو چې دغه تا حیات نه اهلي چې دا نه دا غلطه خبره ده او پارلمان سره دا اختیار شته چې دا قانون بدلوي نو بدل کېږي. نو چې کله عمر عطا بندیال چیف جسټس شو نو د ده لا یو میاشت هم نه وه شوې چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد بل پیش شو. نو د قانون او د آیین مطابق چې کله د یو وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک پیش کړی شي نو بیا د وزیر اعظم صدر ته دا نشي ویلی چې اسمبلي ماته کړه، خو عمران خان غیر قانوني طریقې سره غیر آییني قدم پورته کړ او عارف علي ته یې وویل چې اسمبلي ماته کړه او صدر هم بلکې غیر آییني مشوره باندې عمل وکړو او اسمبلي ماته کړه. اوس دا پر سپریم کورټ لپاره یو ټیسټ کیس شو. نو عمر عطا بندیال دغه غیر آیینی طور سره چې کومه اسمبلي ماده شوې وه دا یې بیا بحال کړه. مطلب دا دی چې یو پازیټیو سټیپ یې پورته کړو. عدالت د طرفه نه د تحریک عدم اعتماد د کاروایۍ لپاره کومه ورځ وټاکلی شوه نو په هغه ورځ باندې سهار نه وارې تر ماسخوتنه پورې د هغه وخت د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر بانو سره ماسخوتن کو او په ماسخوتن کې عمر عطا بندیال په حکم باندې عدالت کولاو کړی شو او حکومت باندې یعنی په اسد قیصر باندې په سپیکر باندې دومره پریشر واچولی شو چې هغه استعفا ورکړه او بله ورځ د تحریک عدم اعتماد کاروایي په سر ته ورسېده او عمران خان د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شو. د دې نه پس د عمر عطا بندیال غیر ضروري طور باندې سوره پیري ته سیاسي کیسونه سپریم کورټ ته راړل او سپریم کورټ به هغه سیاسي کیسونو کې راخته چې د هغې د وجې نه سپریم کورټ د حکومت او د پارلمان د ټولو بدنامي وشوه. په هغې کې د ټولو نه اهم کیس دا د 63A تشریح ده. یاد وساتئ چې 63A هغه اټیکل دی چې د دې مطابق که چېرې یو MNA یا NPA یا سینیټر د خپلې پارټۍ د پالیسۍ خلاف اوټ واچوي نو د ده بنیادي رکنیت چې دی نه به ختمېږي خو د ده اوټ به شمارلی شي. اوس عمر عطا بندیال پکې دا خبره بدله کړه او ویې چې د ده رکنیت به هم ختمېږي او د ده اوټ به هم نشي شمارلی. نو د سپریم کورټ جریانو د دې سخت مخالفت وکړه او دا یې وویل چې دا خو داسې ده لکه چې ته آیین بیا ری رایټ کړې، لکه آیین بیا دې نه د سر نه نوې لیکې. خو د هغه مخالفت نظرانداز کړو، په خپله خبره باندې قایم پاتې شو. په خپله خبره چې قایم پاتې شو د دې نتیجه دا راووته چې حمزه شهباز چې د PTI کوم منحرف اراکین ولا اوټ ورکړو اوس د هغې اوټ ونه شمارلی شو. حمزه شهباز نه بیا د وزیر اعلی کرسۍ لړه او پرویز الهي وزیر اعلی شو. د پرویز الهي د وزیر اعلی مقرر کېدو نه مخکې PTI او عمران خان پرویز الهي ته دا ویلي وو چې ته وزیر اعلی شې نو ته به د پنجاب اسمبلي ماتې او هغه بیا د پنجاب اسمبلي ماته هم کړه. نو اوس د ده د دې غلطې فیصلې د وجې نه اوس دا کار وشو چې اسمبلي ماته شوه. اسمبلي خو ماته شوه خو اوس په 90 ورځې کې دننه په هغې باندې دپاره الیکشن کولو. د عمر عطا بندیال دا فیصله وکړه چې په 14 مئی 2023 باندې به الیکشن کېږي. نو بیا په هغه فیصله باندې د عمل درآمدونه کړی شو او چې په هغه فیصله باندې دی یعنی چیف جسټس او سپریم کورټ په عمل درآمد کې ناکام شو نو د هغې د وجې نه د سپریم کورټ بې توقیري او بې عزتي وشوه. دویم چې کله پارلمان پریکټس اینډ پروسیجر لا دا قانون پاس کړ نو د دغې قانون کې یو خبره دا هم شامله وه چې دا د اسخود نوټس ته اخیستو اختیار چیف جسټس سره دی. نو دغه اختیار اوس د چیف جسټس نه واپس نه اخلو بلکې چیف جسټس سره به د سپریم کورټ دوه موسټ سینیر ججز چې کومي د هغې به یو کمیټي جوړېږي د 3 ججانو او دوی به د اسخود نوټس د اخیستو اختیار به دوی سره وي. د دې فیصله به په اکثریت باندې یعنې که په 3 کې 2 دا ووایي چې اسخود نوټس اخلو نه اخیستی به شي او که 3 کې دا 2 دا ووایي چې نه اخلو بیا هم نشي اخیستی. په ده باندې چې دی چیف جسټس و دا خبره دومره بده ولګېده چې د پریکټس اینډ پروسیجر دغه قانون چې دی نه
او تر اوسه پورې په هغې باندې لا حکم امتناع ده. د دې نه پس چې کله په دغه عمر رابندیال او د په کورنۍ باندې د متنازعه اډیو لیکس مسله مخې ته راله او په هغې کې پته ولګېده چې دا سړی چې دی نه دی جانبداره دی، نو د پی ډي ایم حکومت د دغې اډیو لیکس د جانچ پړتال لپاره د سپریم کورټ موسټ سینیئر جج چې دی فیض عیسی د هغه په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړ. نو دغې چیف جسټس په ځای د دې چې د کمیشن ته ځان پیش کړي چې چېرې ما کې غلای نو راشي زما احتساب وکړي، دغه کمیشن چې دی نو دغه کمیشن د کاروایۍ نه منې کړو او چې کوم بینچ یې جوړ کړو نو هغه بینچ کې چې کوم ججانو نه ټول ججان د هم خیال او په هغه بینچ کې شامل چې په دریو ججانو باندې د پی ډي ایم د حکومت د خوا نه اعتراض وشو، هغه اعتراض هم د مسترد کو. نو په چیف جسټس عمر عطا بندیال باندې د ټولو نه غټ تور داو چې کومې اهمه مقدمې وي په هغې کې به یو مقدمه کې هم د سپریم کورټ د ټولو نه موسټ سینیئر جج فیض عیسی نو شامل کړي او ټول بینچونه به د هغه جوړول چې هغې کې به د هم خیال ججانو. همدغه وجه ده چې د په وخت کې په سپریم کورټ په ججانو کې واضحه تقسیم په نظر باندې راغی. دې سره سره د څو پیرې ته د سپریم کورټ کې د کیس د هیرینګ په موقع باندې د ممبر اف پارلیمنټ چې دي د هغې په قابلیت باندې سوالونه اوچت کړي دي. نو دا موږ ټول چې کله اوس موږ دلته کې ناست یو موږ وایو چې د پاکستان سیاستدانان نااهله دي، ناقابله دي. دا خبرې په خپل ځای خو چې کله ته د چیف جسټس په کرسۍ باندې ناست یې عدالتي کاروایي روانه ده او د هغه ځای نه ته د پارلمان په ممبرانو باندې دغه کې دغه په قابلیت باندې سوالونه اوچتې، نو دا خبره نه دی سره د پارلمان بې توقیري کیږي، بې عزتي کیږي. نو او چې کله عمران خان د 9 مې د واقعیاتو نه پس ګرفتار کړی شو، نو هم دغه عمر رابندیالو چې د عمران خان د سپورټ لپاره او د هیلپ لپاره راغی. د عمر رابندیال ډېرې فیصلې د پی ټي آی په حق کې تللې وې، نو ځکه د قانوني ماهرینو مطابق عمر رابندیال په جانبدارۍ باندې سوالونه پورته کیږي او الزام به لګي چې د فیصلو د وجې نه یو سیاسي جماعت ته بیا فایده شوې ده. دغه د عمر رابندیال د دور په باره کې یو څو خبرې وې. بله ویډیو کې به نوي ټاکلې شوي چیف جسټس د فیض عیسی باره کې معلومات در سره شیر کوم. تر هغه دمه پورې د الله په امان.